د ژوندون ټلویزیون ډېر درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به اوسئ خدمتګار خپرونه ده بشیر احمد طالب قدرمنو لیدونکو ډېری هیوادوالو نخود لیدلي خام په کور کې په دیګي بخار کې پخ کړي خو دا چې نخود د خوراک دپاره موږ تاسو په اخترونو کې په نوي کال کې او همدارنګه په نورو خوشحالۍ کې استفاده کړو د هغو نخودو پخولو طریقه مو زده ده که مو نه ده زده نن خدمتګار خپرونه کې داسې یو خدمتګار در پېژنو چې هغوی نخود په اور پخوي او هغه نخود چې په دې بخار کې پخیږي هغه سره ډېر توپیر یا فرق لري راځئ چې نن دا خدمتګار درته وپېژنم چې دوی نخود په کومه طریقه پخوي نخود څه رقم پخیږي موږ یې په اخترونو کې یا په نورو محفلونو کې دا نخود چې خورو دا په کومه طریقه پخیږي او دا نخود د کوم ځای څخه راوړل کېږي نو تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ د خپرونه تر پایه وګورئ په دې خپرونه کې به د نخودو په پخولو او همدارنګه چې افغانستان ته د نخود د کومو ځای نه راځي د کوم ولایت دي دا به تاسو پوه شئ زموږ ملتیا وکړئ موږ سره پاتې شئ